سل روپۍ شیدې راکړه. سل روپۍ شیدې راکړه. تو یې نه کوې دا زما ټیم شی د ولې اوس نه دی راوړی یار. الو راواسه دا روزه مات راواسه خو در معلوم دی چې ټیم پوره دی. اوس سالن ورکړه ډېر بد وږی یم. زغر دې ورکړه. نن خو نو کار هم ډېر برابر و ډېر زبردسته کیسه وه. یو ځل شیدو ته څو اوبه ور واچوم. بابا ولې شیدو ته اوبه ور اچوي؟ را دې وړله څه هو. کښېږده ځان ته ټیم شته. کې واچوه. هی دا دې څه وکړو؟ سالن ته دې اوبه ور واچولې. دومره سخت وږی یم ته راولاړ شوې د روژه مات په ټیم باندې. ستا دماغ کار کوي لیونی یې په کسته کوې. ته نه وینې چې دا ځانونه ټیم دی ته رالې سالن ته دې اوبه ور واچولې. ودې له دې خوا پر د سپوږمۍ باندې. بابو ته زما په سالن کې دې ولې اوبه واچولې؟ زما روژه ده و ته دا د خلکو په شیدو کې ولې اوبه اچوې؟ بابو ته چې د خلکو په شیدو کې اوبه اچوې د هغو خو هم روژې د هغو خو هم په خشم کېږي. ته چې دا په شیدو کې ملاوټ کوې ته د خدایه نه بیریږې؟ دا فرض روژه ده. والله زه دا خو دې سترګې را روڼې کړلې. بس آینده به زه داسې غلط کار نه کوم دا فرض روژه کې. زه به د ملاوټ شیدې نه خرڅوم او دا غلطي به بیا زه په ګرځ بند نه وکړم. بس زویه ته راولاړ شه په دا دیګ چې ما شیدې اچولې دي د اوبو هغه دا به بس هلته توی کړو. خدای دې ګسه نه کړي خرڅې درځه خپل کور ته. زه به آینده دې غلطي نه وکړم. زه به په دا روژه کې ملاوټ نه وکړم. دا ډېره سخته ګناه لري. زویه تا زما سترګې را روڼې کړلې. د دا ویډیو صرف یو مقصد دی که انسان هر کار کوي که په هغه کې ملاوټ کوي نو لحاظه دا فرض روژه ده. خالي د دې روژې سره نه ګه سره انسان د ګبریز وکړي د دارنګه کارو سره ملاوټ سره. دا خو که نن ته کوې سبا به دغه سره ستا زامن سره کېږي. که نن ته بل په زامن باندې 2 نمبر شی خورې سبا به ستا په زامن دغه رنګه چم کېږي. ملګرو دا د هغې اصلاحي میسیج دی. که مې خوښ شوی دی مخته سره شیر کړئ. په دعاو کې مې یاد لرئ فرض روژه ده. چې هر ځای یاست خوشحاله و آباد اوسئ. والسلام.